بلکې تر دې پورې محترم د امام ابو حنیفه رحمه الله فقاهت ته انسان وګوري د انسان عقل حیران شي. یو کور تغله راغلی د ډاکوان خپل گاونډیان دی ردی سړي مال ټول راغون کو و چې کله دیو پتلو کې دغه کور والا رایخ شو دا کسانه و پیژاندل ډاکوان نو دیوراله چې سبا خو به تمون چاته وخینو دا سړی وځو قتل لپاره تیار شو چیرې سبب زمونږ بدنامي کیږي تب خلکو ته چې پلان کې زما کور ته راوختي غلای کوله نو دا کور والا ورته وی د الله لپاره ما وجنه ما خو مال دی وی صحیح کنه اورته نه مونږ ته سدسي ګارانټي راکا چې تب چاته نه وي دی ورته نه به قسم وخړول نه په قسم نه پریدو طلاق واچو چې په ما به خزه په درې طلاق سره طلاق ای کما چاته وخو دی هغه طلاق وز درې طلاق کته جدا ویل او که په یو ځای دی ویل دا واقع شو بس خزه حرام شو سړي باندې انن څه بابا جی راغلي دي مليان دي درې طلاق یو دي دا بالکل غلط خبره ده شیعو مسلک در مسلمانانو مثلا ده سلور مذاهب 1 ارب 57 کروڑ مسلمانان په دې متفق دي چې درې طلاق درې دي دا کړه یو مجلس او کړه جدا مجلسونه دي او کړه جدا تورونه دي درې طلاق دا بهر حال درې دي نو بهر حال هغه غلوټ اقوالو تم پتر چې درې طلاق دی یو مجلس درې دي د طلاق واچولا څه زمانہ پس د سره ډېر سخت په دې انتهایی پریشان دي چاته تاسو کو ولې چا سره خبرې نه کې او ګرځې نه بس یو ځکه د ورته ویل څه قسم مسله را سره شوی دا غلره غوښتیو ما ولیدنو به ما ته دمکی راکړه د قتل ما درې طلاق واچول و زما د مخې زیراځي زما سامان ور سره دی ما پسې خان دي نو انتهایی مشکل وخت ما پسې خان دي چې ګوره څه ویل نشي اصلي ورته ویل ولار شي امام ابو حنیفه رحم الله لا ممکن د چاغستا لپاره ست تدبیر راو باسي د امام ابو حنیفه رحم الله راغی امام صاحب رحم الله ورته او فرمایل ول د علاقې گورنر دی راو غواړه هغه گورنر پس امام ابو حنیفه رحم الله خو دغه وخت لوی امام دی گورنر راوغتو هغه ته ول دسه مسله پیخره دی مرګری تا اول صد علاقې مشهور ډاکوان غلر راغون کا او پلان کی جمعات کی بند کا هغه خلک راغون کړه امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول د دې کور والا سړی سره په دروازه باندې یو کس ودرو دی ام په کو دته ویلا ول یو کس برا وازستانه به تاسو کې چې دا ستا غل دی نو چې کله ستا غل نه توای چې نه دی او چې کله به ستا یو غل راووت ته خاموش شبه سموایا یو کس راوباسي وي دا غل دی نه یو پکې راوت ول دا دی د خاموش شو بس ول دته غیر او سراغي په ذریعہ سره نور ټول معلوم کلمالاتی واغستو طلاق واقع نه شو مال هم ټول واغستو بلکې همدغه وخت یو زنانه خزه خاوند مسله د شپې مسله په خشوه خزه خاوند ته وای خاوند خزي ته وای که ستاره طرفنا اول زما سره خبري ونه شوي نن شپه نو ته په ما باندې طلاق کوي قسم یې وخړو قسم مې دي چې زب سره به چرته خبري ونه کم کول تا زما سره خبري ونه کړ هغه خزم هغه لوی سردار لور ودته وای ښا کما سره اول خبري وکړي زما دې الله په ذات سره قسمي چې تا زما سره اول خبري ونه کړې زوم در سره عمر بر پوره ژوندۍ خبري ونه کړم دیو خبره خطرناک دراله امام سفیان ثوری رحم الله هغه ورته اوس بخامخه یو کس هانس کیږي یو کس خبري وکړي ول قاضیه بلیلا دروازې لره هغه ورته ویل یو کس به هانس کیږي بل لار نشته بیا د امام ابو حنیفه رحم الله دروازې وټکول دیو مسله بیان کړه امام ابو حنیفه رحم الله سړی ته وی زلال سره خځې سره خبري وکړي هیڅ نشته سفیان ثوری رحم الله خبر شو امام سے پس راغی وای ترا غلطی مسلې خلکو ته ولیکي امام صاحب رحم الله تعالی سړی راوړه سړی راوخت ویل سم مسله ووایا ویل مسله دا و چې ما قسم وغړو خپل خځې ته مې ویل چې کنن تاسو ما سره اول خبري ونه کړې پوره ژوند بس تاسو سره خبري ونه کم ویل بیا ویل خځې راته ویل چې تاسو ما سره اول خبري ونه کړې زموږ در سره پوره ژوند خبري ونه کم قسم یې وغړو امام صاحب رحم الله تعالی زما وسم دا مسله ده سفیان ثوری رحم الله تعالی څنګه ستاره مسله ده ولې امام صاحب رحم الله تعالی ګوره سړی قسم څه خوړلو وای سړی قسم دا خوړلو خځې ته وی چې تا زما سره خبري ونه کړې نو زه بس تاسو سره عمر بر خبري ونه کم ویل خځې زه وکړه خځې مرته دا ویل نو ول دې خځې چې ورته دا خبره وکړه دا خبرې نشوي خځې طرف نه خځې چې ورته خبرې وکړي چې زبم سره خبرې نه کوم ځون پوره ژوندۍ چې ترسو پرې تاسو ما سره خبرې نه کړې نو دا خو خځې طرف نه قسم خبرې وشوي سړی قسم پوره شو اوس د زنانه قسم پاتې نو ما سړی ته ویل چې لاړ شتور سره خبرې وکړي نشته سفیان ثوری رحم الله قسم خوري وای د امام ابو حنیفه رحم الله ذهن په سکندونو کې په منټونو کې هغه ځي ته رسیږي کم زیته چې په کلونو کې زموږ ذهن نشي رسیدي او جی بعضی خودسي مسائل یو کس راځي
امام صاحب رحم الله ته وی خپل کور یو ځکه مې مال خخ کړه خزانه وسرنه هیره د سو کما امام ونی فریم الله دته فرمایل ول تا تکلیف کړه هغه زینه راغله ورنه دا خو مسلې سره تعلق نه ساتي دته ویل بیګاره چې ماسختن منځ کو کور ته بلاړ شي او و بدرېږي منځ به وکي شل رکعات نوافل به وکي نفل دې چې سباله بیا راغی ول مال دې ملاو شو امام صاحب رحم الله ته وسکې دی ها ملاو شو څه چلې وکړو ول چې کور ته لاړم متودس مې وکړو ماسختن ود کېدم نیت مې وتړو وس 2 رکعات کوم اولنی رکعات کې راته غزیر آیات شو چې پلان کیږي کنو ول بیا دې زو ول 2 رکعات مې پوره کړل لاړم خزانه مې راوستا امام صاحب رحم الله فرمایي تا به پوره کړی وې کنه غشل رکعات بیا ورته امام صاحب فرمایل ویل اصل کې د نسیان نسبت شیطان ته شوی دی فانساه الشیطان قران کې راځي نو ویل شیطان دا نشو برداشت کوله چې تری شل رکعات نه بل وکړه خو زړه چاودو د دې وجه نه خبره درته دې انت دروازه ولته خزانه پلان کیږي کې د خدای الله لپاره سلام وګرځو چې نه پلونه کې در امام بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه مدرسه د کوفی کې سبق ویل چې 1050 صحابه 1050 صحابه الته آباد دي بعضی خلکو به تاسو له اشکال درکې وای دین د مکه او مدینې نه راغله او تاسو په کوفی ولا امام پسې ورپسې نو دته وای د مازغون خلاصه دا کم قران چې لولي قران هم د مکه مکرمه او د مدینه منورې نه راغله ده خو چې کم قران تل ولې د کم قاری په قرات تل ولې د مکه مکرمه هم نه ده د مدینه منورې هم نه ده د کوفی امام د قاری اسیم قران کوفی والا وي او بیا دې په نور دین باندې اعتراض دی چې خبره دارا نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه مدرسه کې سبق وای چې کومه مدرسه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ آباد کړی دا 1050 صحابه 1050 صحابه د غلطی راغلي دي بلکې امام شافعی رحم الله مشهور تابعی دی امام ابن قیم رحم الله دې نقل کړي دې فرمایي ما ټول صحابه او کته ټول صحابه د دې ټول صحابه علم پشپک صحابه کې راغون شوی دی هغه شپږ صحابه سره نږدې شو مدیو مې وکاته نو ما ولید چې شپږ واړو صحابه علم په 2 صحابه کې راغون شوی دی یو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی او دویم حضرت علی کرم رضی الله تعالی عنہ دی او دغه دوه حضرات د کوفی دغه مدرسه دیو آباد کړی دا هغه مدرسه کې امام ابو حنیفه رحم الله سبق ویل دی او سلور زره محدثین د امام ابو حنیفه رحم الله علم حاصلای نو دغه شخصیت محترمو ان شاء الله آینده جمعه په باغی باندې مزید خبره کوم الله رب العزت موږ له عمل کولو توفیق راکړي